السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کورنۍ چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنۍ چارو وزارت د تامیناتي چارو مرستیال الحاج مولوي عبدالله مختار او ورسره مل پلاوي د تعمیراتو لوی رئیس مولوي شریف الله الهام د بلخ امنیه قمندان مولوي عبدالرازق راشد او یو شمېر مسؤلینو په ملتیا بلخ کې د پولیسو د تمریناتو او غونډو په مخه د پولیسو ښوونیز او روزنیز مرکز کې د جماسۍ میدان پرانیسته. د ننګرهار ولایت له روزنیز مرکز څخه 359 تنه منصوبین له مسلکي او عقیدتي زده کړو وروسته فارغ شول. فراغت غونډې ته د یاد ولایت مرستیال والي، امنیه قمندان او د کورنیو چارو وزارت اداري معینیت نظامي مرستیال شیخ نظر محمد شینواری ورغلی و. د کورنیو چارو وزارت د تأمیناتو معین الحاج مولوي عبدالله مختار د یو هیئت په ترڅ کې سمنګان ولایت ته سفر وکړ. په دې سفر کې د یاد ولایت والي الحاج دولت محمد شعیب رسالت، د سمنګان ولایت امنیه قمندان الحاج مولوي حبیب الله شاکر او د کندوز ولایت امنیه قمندان مولوي مطیع الله سیف الله ملتیا کوله چې د دې ولایت د خلم ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ودانۍ چې تر رغولو لاندې دي له نږدې لیدنه وکړه. هغه په نشه روږ دی چې 14 کاله له کورنۍ ورک او د نشي توکو سره د مبارزې پولیسو د پولیسوخته سیمې څخه د درملنې په موخه د روږدو 15 بستریز مرکز ته وړی و. له رغېدو وروسته خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. کندوز ولایت ته نوی ټاکل شوی والي معرفي او په کار یې پیل وکړ. د معرفت غونډې ته د کورنیو چارو وزارت تأمیناتي معین الحاج مولوي عبدالله مختار ورغلی و. د میدان وردګو ولایت د پاسپورټ امریت د 13 میاشتو په لړ کې 8695 ټوکه پاسپورټونه ویشلي چې له درکه 4,211,000 افغانۍ د دولت خزانې ته جمع شوي دي. دا وې د دې اونۍ لاسته راوړنې. تر بیا ښې چارې.